ننګرهار مرستیال والي سره د ملګرو ملتونو د ښځو چارو ادارې ځانګړي استازي ولیدل. ننګرهار مرستیال والي مولوي غلام رحمان حیدري سره افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ښځو چارو ادارې ځانګړي استازي سوزن فرګوسن د دې ولایت د ښځو د معیشتي ژوند د روغتيایي تعلیمي او مالی وضعیت ښه کېدا په موخه ولیدل. ننګرهار مرستیال والي مولوي غلام رحمان حیدري په مشرۍ د قانون ساتنې کمیټې ناسته درسره شو چې پر مهال د قانون په خوندیتوب د نیمګړتیاو مخنیوي شفافیت او د کړنلارې له مخې فعالیت خبرې وشوې. ننګرهار مومندرې ولسوالۍ کې د قمر خیریه بنسټ له لوري د ښوونځي د ودانۍ جوړولو چارې پیل شوې. مسؤلین وایي په دغه ودانۍ 40,000 امریکایي ډالر لګښت راځي او د 3 میاشتو په موده کې به چارې بشپړې شي. ننګرهار کې 30 موټر چلوونکو قانوني لایسنسونه ترلاسه کړل. د ننګرهار د امنیه قومندانۍ ترافیکو مدیریت له لوري 30 موټر چلوونکو ته د 15 ورځنۍ مسلکي زده کړو تر بشپړولو وروسته قانوني لایسنسونه ورکړل شول. ننګرهار اطلاعات او کلتور ریاست مسؤلین وایي د ولایت د پسرلي پر راتګ سره د داخلي سیلانیانو راتګ ډیر شوی. دوی وایي هر ورځ د هیواد د ټولو ولایتونو لزګونه خلک ننګرهار د تفریح او تاریخي سیمو د لیدنې په پار راځي. او ننګرهار زندان کې نظامی او ملکی پرسونل ته د ظرفیت لوړونې 3 ورځنی سیمینار پیل شو. مسؤلین د ظرفیت لوړونې دا ډول سیمینارونه د اداري چارو د ښه تنظیم او د مسلکي وړتیاو د پیاوړتیا لپاره مهم بولي.